اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو ناظرینو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق او مالک دی، مالک د ورځې د قیامت دی، ټول نظام چلولو والا دی او بشمیر درود په آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا غي نه پس دعا ده چې زمونږ څومره مسلمانان رونه دي اوریدونکي دي کتونکي دي، الله رب العزت دې د هغوی ټول مشکلات آسان کړي. که څوک قرضدار الله دې قرض خلاص کړي، که څوک بندیان الله دې د بند خلاص کړي، که څوک بیماران الله دې له شفای ورکړي، چا اولاد نه الله دې اولاد ورکړي او الله رب العزت دې د هر چا جایز مراد او جایز خواهش دې پوره کړي. دوستانو د هر څه نه مخکې چې مونږ د وظیفې باندې خبرې شروع کړو، د هغې نه مخکې تاسو ته دا درخواست دی چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او وظیفه لایک هم کړئ او بهترین کمنټس هم ورکړئ او بل آیکن ووهئ د دپاره که زمونږ نوې وظایف راځي چې تاسو ته د نوټیفیکیشن په صورت کې خبر ملاویږي. نننی عمل چې دی دا ډیر مستند عمل دی او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او دا داسې ناشنا عمل دی چې تاسو به حیران شئ. که دې نه مخکې مې تاسو ته دې عمل هغه واقعه مې ورته بیان کړه، دا بالکل حقیقت خبره ده، د حدیث نه ثابت دی او د یو صحابي سره دا کار شوی دی چې کله څوک دا عمل وکړي نو د اسمان نه به فرشتې د هغې د مدد دپاره راځي. که مونږ او تاسو د عمل وکړو نو مونږ له به د اسمان نه به الله رب العزت فرشتې مدد دپاره رالیږي. لاول برته دا واقع بیان کړم چې تاسو ته د دې عمل اهمیت معلوم شي. یو صحابي دی چې ډېر لوی کاروباري و او انتهایی عبادت ګزاره مو، نو تجارت په سلسله کې یو ځای ته روان و، نو هغه ځای کې ډاکوان هغه وخت کې داسې و چې به دې لارو کې به دا تجارتي قافلې به لوټل کېدلې، ډاکوان ورته میلاو شو، دی ونیو. چې کله یې ونیو نو ده ورته وویله چې بس دا مال حال هر څه چې دی دا واخله او ما پرېږده. هغه ډاکو ورته وی چې نه زه به تا وژنم او ستا خون به زه اخلم. هغه ورته چې ما په مرګ باندې څه کار دی، خو مطلب دا دی چې ته بس مال د پاره سره زر دی پیسه ده اوښان دي دا واخله خو ما پرېږده. وی ډاکو ورته ویل چې نه زه به ستا خامخا به ستا وینه تویوم. وی دې صحابي ورته ویل چې ښه دومره موقع خو راکړه چې یو 4 رکعته مونځ وکړم. دغه ډاکو ورته وایي چې بالکل بس څومره مونځونه کې هر څه کوه وکړه خو زه به تا مړ کوم. نو هغه چې کوم دی کله 4 رکعته نفل وی وکړله نو د هغې نه پس چې ګوري شړه ده دشته ده بیابان دی، چې ګوري لرې ځای کې دوړې خیږي او یو په اس باندې یو کس سور دی را روان دی او د دوی طرف ته رامنډې وی. چې دې طرف ته وی رامنډې وی چې کله دوی ته رانږدې شه نو وی د هغه په لاس کې نیزه وه او د دې اس د دې دواړو غوږونو په منځ کې دا نیزه نیغه راوویشته او دا ډاکو به دې سینه کې خښه کړه او ډاکو په هغه ځای باندې مړ شه مردار شه. نو وی ده دغه کس نه تپوس وکړو چې ته څوک یې، تا زما دومره مدد وکړو، ته زما دپاره یو مددګار راغلی، تا زه د مرګ نه بچ کړم. نو هغه ورته وویل چې زه یو فرشته یم او ما په 4م اسمان کې ستا دا اواز واورېده. تا چې کله دا دعا دا کومه چې تاسو ته به زه اوس ښیم دا دعا چې تا کله په اول ځل وویله نو د اسمان دروازو ګړزار شروع کړو. دویم ځل چې دې وویله نو ما وی د ټول اسمان د خلکو چغې واورېدې او چې کله دې په 3م ځل باندې وویله نو چا وویل چې څوک په مصیبت کې گرفتار دی، څوک ضرورتمند دی او ډېر سخت ګیر دی. وی ما د الله په دربار کې عرض وکړو چې یا الله ما د دې بنده مدد له ولېږه او ما د دغه ډاکو قتل زما په ذمه کا. او بیا ورته وفرمایل د فرشتې ورته وفرمایل چې تا دپاره یو خوشخبري ده چې څوک هم 4 رکعته نفل وکړي او د هغې نه پس دا دعا ووایي او الله رب العزت به لازمي ضروري دعا قبلی. که هغه څه مصیبت کې ګیر وي، که هغه څه دشمنۍ ګیر وي، څه بیمارۍ کې اخته وي، غریبي ورباندې هر څه حاجت چې وي
یعنی بس تاسو دې نه والی که چا کاروبار مسله ده، د چا د اولاد مسله ده، د چا د دشمنۍ مسله ده، لکه هغه صحابي باندې په هغه ځای کې د مرګ یره وه، د ډاکو یره وه، بس یو حاجت و، الله رب العزت په هغه ټایم کې د هغه حاجت پوره کړ. نو هغه فرشته د صحابي ته وایي چې هغه کس له خوشخبري ده چې څوک هم دا دعا 3 ځل ووایي نو الله رب العزت به هغه دعا قبلی. طریقه کار یې دا دی چې څنګه هغه صحابي کړو، دا عمل داسې دی چې په اوداسه کې به کې 4 رکعات نفل وکړي. که تاسو دا 2 رکعات باندې کوئ، که په یو ځل باندې 4 رکعات نفل کوئ، صرف زوال وخت کې مه کوئ، نو ټوله ورځ او ورځ شپه تاسو ته پرته ده چې څه ټایم هم کوئ. نو دا به داسې وکړئ چې کله مو دا 4 رکعات نفل وکړو د هغې نه پس به دا دعا ووایي: یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة. دا به تاسو ته ښکاري ډېره ښایسته دعا ده. دا د هر حاجت دپاره، د هر مسلې دپاره د مانځه نه پس صرف 3 ځل ووایي. تاسو دې ته سوچ وکئ، مستند عمل دی، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او دغه صحابي واقعه چې کومه ده دا بالکل کتابونو کې شته دی. که چا څه حواله پکار وي هم ورته ښودی شو. نو د دنیا د حاجتونو دپاره ډېر اسان الله رب العزت موږ ته اعمال ښودلي دي چې انسانانو ته جړاګانې کوئ او یو بل ته فریاد کوئ چې پیسې نشته، غریب یم، دایم د هغې نه پس هغه خالق کائنات ته چې یو ځل ودرېږي او ټول 10 منټه دې لږي او 3 ځل ورته دعا وکړي، الله رب العزت په دعا باندې خوشحالیږي. او الله رب العزت حضور السلام فرمایي الدعاء مخ العباده، و دا دعا چې ده که نه دا د عبادت مغز دی. لکه موږ چې کله څه ډرای فروټ خورو نو هغې کې دننه چې کوم مغز وي نو اصل کې شی هغه وي. دا بار پوستکی چې کوم دی دا عبادت چې دی دا پوستکی دی، خو دا دعا بیا مغز دی. نو تاسو هم چې کوم دی څومره چې دي دا کلمات زده کوئ. بعضې وخت کې موږ ته اکثر خویندې وروڼو ووایي چې خویندې ووایي ما له تعلیم زما نشته، نو تعلیم خو بس دا چیرې دی چې لږ محنت وکړئ که نه، هفته کې به دعا یاده کوئ چې کال د کلونه 10 کاله 20 کاله تکلیف تېرولی شئ نو یو هفته کې به دا دعا یاده کوئ. انشاءالله العزیز څه قسمه دعا چې د الله نه کوئ، څه حاجت چې غواړئ، الله رب العزت به لازمي قبلی. او الله رب العزت دې ستاسو زمونږ ټول مشکلات آسان کړي، د زړه مرادونه حاجتونه هم د الله پوره کړي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، چینل کې موږ سره اوسئ. انشاءالله العزیز که ستاسو دعا وایه نو ډېر بهترین مستند وظایف به ستاسو په خدمت کې راوړم. او الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي، موږ د الله نیکان جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله واصحابه اجمعین.